پښتون ټایم یوټیوب چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم دوستانو. ټیک ټاک، سنیک اپ او نور هغه اپلیکیشنونه چې فحشا خپروي زموږ د معاشرې د نوي کل هلکانو او نجونو ضمیرونه بیخي ورمړه کړي دي او همدغه اپلیکیشنونه دي چې زموږ ځوان کل ورځ تر بلې د فحشا او بې شرمي خواته بیایي. دوستانو د همدغو اپلیکیشنونو د لاسه اوس خبره تر دې راورسېدله چې د خلکو عزت په خپلو کورونو کې هم محفوظ نه دی. د نن سبا همدغه بې شرمه ټیک ټاکران او سنیک اپ یوزران له خپلو چتونو څخه د پردو تورسرو ویډیوګانې جوړوي او بیا یې د لایکس او یو څو فالوورزو دپاره په ټیک ټاک او سنیک اپلیکیشن اپلوډ کوي او په خپل اکاونټ د یو څو فالوورزو راوصلو دپاره د پردو تورسرو بې عزتي کوي. دوستانو د ثبوت لپاره که غواړئ چې دا ویډیوګانې وګورئ نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ او که موږ یې دلته تاسو ته په خپل چینل پوسټ کړو نو بیا زموږ او د هغو بې شرمه ټیک ټاکرانو څه فرق شو. دوستانو دا ښځه په خپل کور کې ناسته ده او په موبایل له چا سره خبرې کوي او همدغه بې شرمه ټیک ټاکر یې د خپل کور له چت څخه ویډیو کوي. ملګرو دغه تورسري په خپل کور کې ناسته ده او له دې خبره نه ده چې زه په خپل کور کې هم له دې بې شرمه ټیک ټاکرانو څخه محفوظه نه یم. دوستانو دغه بله جنۍ په خپل کور کې لوس سر ناسته ده او دا هم په موبایل خبرې کوي خو د دې لوس سر کېناستل او ډیره پرده نه کول په دې معنا ده چې هغه فکر کوي چې زه په خپل کور کې ناسته یم خو خبره نه ده چې له پورته د دویم کور له چت څخه کوم بې غیرته ویډیو جوړوي. دوستانو د دغه ویډیو جوړونکو خو د بې شرمي حد کړی دی خو موږ دا لازمه ونه ګڼله چې همدا بې شرمه ویډیوګانې موږ په خپل یوټیوب چینل پوسټ کړو. دوستانو زموږ د دې ویډیو د جوړولو مقصد صرف همدا دی چې خپلو خویندو ته ووایو چې تاسو د خپل کور په انګړ کې هم په پرده کې ګرځئ. هسې نه خدای مه کړه داسې یو وحشي ځناور در باندې پیښ شي او بیا مو خدای مه کړه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل کړي. دا و یو پبلک مسیج چې تر تاسو مو در ورسول. تاسو د داسې خلکو د کړنو باره کې څه ویل لرئ خپل رایه مو په کمنټ کې را سره شریکه کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.